سلامونه ننګې هیلې په دې هیله چې ټول روغ جوړ وای. ځینو ملګرو پوښتنه کړې وه چې د پښتو وایسونه څنګه اخیستل کیږي. د دې لپاره ضروري ده ته باید لومړی ریجن کې افغانستان انتخاب وي، له هغه وروسته په ایونټ ته راشې. ایونټ کې HOT یا د هټ آپشن چې دی دویم دا به انتخاب کې. له هغه وروسته لاندې به راشې، له لاندې نه دویم پښتو وایس فیک. دې کې دلته لیکلي دي چې 15 ځلې لومړی مقام واخله، په دې معنا چې 15 ځلې ته باید میچ وګټې. البته کلاسیک موډ کې چې کله 15 میچونه وګټې نو دا اوازونه تاته درکوي. د دې لپاره سرور شرط نه دی. ځینو ملګرو دا خبر کړې وه چې سرور باید ایشیا وي. نه، سرور شرط نه دی. مهمه نه ده چې هر یو سرور وي، خو مهمه دا ده چې ریجن دې باید افغانستان وي. نو دا چې ریجن څنګه کیږي، ریجن به سیټینګ ته راشي. په سیټینګ کې دلته کنټري ریجن سیټینګ دغه باندې به کلیک وکړې. دلته به لاندې په انګلیسي باندې داسې لیکلي چې مطلب تاسو د افغانستان یئ، او که چیرې تاسو غواړئ چې بیا هم ریجن بدل کړئ نو زموږ له خدماتي مرکز سره میسیج وکړئ. د دې لپاره باید تاسې انګلیسي زده وي، یا دا چې د VPN له لارې تاسې باید دا بدل کړئ. VPN به ورته کنیکټ کړي، له هغه لارې بدلیږي. بل که افغانستان وي، له افغانستان نه دغه ریجن نه بدلیږي بل ته، مګر که بل ریجن وي بیا افغانستان ته ډېر په اسانۍ سره بدلیږي. وینې دلته اوس ماته میسیج راکوي چې له افغانستانه ته نشې کولی دا ریجن بل ریجن ته واړوې، ځکه چې ته اوس په افغانستان کې. مګر که بل ریجن وي او ته په رښتیا په افغانستان کې، بیا ډېر په اسانۍ سره وړي. او بله خبره، ځینو ملګرو دا پوښتنه کړې وه چې دغه نوی توپک څنګه اخیستل کېږي. نوی توپک دوی دا فکر کوي چې د ګفټ په شکل دی، خو د ګفټ په شکل نه دی، بلکې دغه توپک چې دی دا په UC باسل کېږي. یعنې ته باید تقریبا تر 50 یا له دې زیاتې UC ولري، البته 50 څخه. نو دا د ګفټ په شکل نه دی، مطلب مفت نه دی، هر چاته نه ورکول کېږي. مننه.